ما امارت اسلامی خیر جان میکردم به همراه 70,000 زیادتر یا کمتر مرا گرفتن آمدن در اینجا. ما دیگه مثلا چی بگم دیگه گفتنی دیگه ندارم. کابل ولایت کې 9 تنه حرفوي سوالګر ونیول شول. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې چې باید په ټول هیواد کې سوالګر راټول او مستحق سوالګر د مرستو لپاره اړونده ادارو ته معرفي شي، خو هغه کسان چې په ښارونو کې ګډوډي او بیروبار لامل کیږي د قانون له مخې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ځانګړې عملیاتي قطعې منصوبینو لخوا د بېلابېلو عملیاتو په پایله کې د ښځو په ګډون 9 تنه حرفوي سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو ناحیو څخه ونیول شول. د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینات د ځانګړې عملیاتي قطعې مجاهدین له 9 نفره حرفوي کسان نیول شوي دي چې هغه کې هم مردانه دي شامل دي او هم زنانه دي. نو له هغو حرفوي کسانو څخه له جملې څخه یو نفر ده چې 4,300 افغانۍ ورسره دي، بل نفر د 3,610 افغانۍ دي ورسره، دا مردانه دي. له هغې جملې زنانه دي 4,970 افغانۍ دي ورسره، بل سره 2,15,780 افغانۍ دي. زنانه ده چې له دې سره 3 دانې د طلا او غاړې هم دي او غوږوالۍ هم دي. له هغې جملې بله زنانه ده چې له هغې سره 1,18,700 افغانۍ دي چې د موټر جواسیر اسناد او وکیلي هم لري، موټر هم لري، دا ورسره ګیر شوي دي. له هغې جملې بل زنانه ده چې 14,200 افغانۍ دي. له هغې جملې بله ده چې 8,120 افغانۍ دي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت تل هڅه کوي څو مستحقو سوالګرو ته د مرستو زمینه برابره او د هغوی لاسنیوی وکړي. حرفوي او غیر مستحق سوالګر باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.